بعضې ورونه دا پوښتنه کوي د حالاتو نه په تنګ راغلی یم، نور لیونه کېږمه زه څه وکړمه. ګوره له هر څه نه مخکې دا خبره په یاد ولره چې ته په ژوند کې هیڅکله هم په یو رقم ته حال پاتې کیدونکی نه یې. صبر وکړه، حالات بدلیږي را بدلیږي، ځکه دا دنیا د حالاتو کور دی. دلته په انسان هر رقم ته حال راځي، سخت حالات هم راځي او آسانه حالات هم راځي، ځکه الله تعالی دا دنیا د حالاتو کور ګرځولې. ګوره شپه هم راځي او ورځ هم راځي، دا د حالاتو کور دی. او دا خبره هم په یاد ولره چې حالات د الله تعالی حکمت دی. الله تعالی حالات د امتحان د پاره پیدا کړي او حکمونه د کامیابی د پاره کړي. دا ترتیب دی د الله تعالی چې حالات د امتحان د پاره پیدا کړي او حکمونه د کامیابی د پاره کړي. الله تعالی په خپل بندگانو باندې مختلف حالات راولي. دغه حالات تیریږي، په هغه کې چې کوم حکم پوره شوی وي هغه پاتې کیږي، یا کومه نافرمانی شوی وي هغه پاتې کیږي. همیش په ژوند کې په هر حال ثابت قدم پاتې شه، یو حال باقی نه پاتې کیږي. د انسان په ژوند کې هم داسې ماشومتوب وي، ځواني راغله، بیا زړښت او بیا مرګ. الله تعالی فرمایي وفي انفسکم افلا تبصرون، زما د قدرت نښې ستاسو په ځانونو باندې هم چلیږي. آیا تاسې نه وینئ؟ ماشومتوب و، په هیڅ نه پوهېدلې، هوښیار شوې، طاقتور شوې، ځواني راغله، بیا زړښت، بیا په دې کې مالداري هم راغله او غریبي هم راغله. نو دا څومره چې حالات دي او دا دنیاوي اسباب دي، دا الله تعالی د امتحان د پاره پیدا کړي او حکمونه د کامیابی د پاره کړي. ګوره په حکمونو ځان خبر کړه، حالات به په خپله برابر شي. السلام علیکم.